سره به ظلم زیاتی کوو او د ښځې کالي ورته راغونډ که د هغه ماشوم تاسې څرنګه و دا ګناهګار و که بېګناه و ته له ډاره مه وایه ګوره سام د هغه به وایه موږ نه ډارېږو ما دا بېګناه و تاسې ویلی و نه مو ویلی نه ویلی مو و کمیس هم په زور راغوستی و که په رضا مو راغوستی په زور دا ښه خبره وه که بېکاره نه خبره بېکاره خبره تاسو سره طالبانو چې دا کومه رویه کړې ده له دې نه مخکې دا کمیس خو خیر هغه انتقام و تاسو سره چې کومه رویه کړې ده دا یې ښه رویه دلته طالبانو ورسره کړې که بده رویه نه ده ښه رویه یې راسره کړې ته چې له دې ځایه خلاص یې ته به څه شی کوې زه دغه ځای خلاص شم 5 وخته لمونځ قرآن تلاوت به کوم کورنۍ به تشویق کوم چې دولت سره کار ونه کړي زه به دا خدمت کوم که تاسې لږ اجازه یو څه هغه کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين عزتمند مسلمانانو الله جل جلاله خو موږ او تاسې باندې لوی رحم او کرم کړی چې موږ او تاسې مسلمانان پیدا کړي او په مسلمانانو کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي او په امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د یهودو او د نصاراو او د هغو د معاونینو دښمنان پیدا کړي دا د الله جل جلاله اول لوی احسان په موږ باندې دا او بیا دا احسان د الله جل جلاله په موږ او تاسې باندې ده چې الله جل جلاله موږ او تاسې ته قرآن رالیږلی او په قرآن کې موږ او تاسې ته لارې ښولي دي هغه لارې راته ښولي چې په هغو لارو باندې موږ عمل وکړو او په هغو لارو باندې موږ لاړلو داسې لارې هم راته ښولي چې هغه موږ بیا په دنیا کې هم هغه هلاکه یو شرمنده او ذلیله به یو او په آخرت کې به هم هلاکه یو او شرمنده او ذلیله به یو او الله رب العزت هغه لارې موږ او تاسې ته ښولي دي چې که په هغو لارو باندې موږ او تاسې رفتار وکړو موږ او تاسې به بیا الله جل جلاله په دنیا کې به هم کامیابوي او په آخرت کې به هم الله جل جلاله موږ او تاسې ته نعمتونه راکوي او الله جل جلاله به په موږ او تاسې باندې ډېر شفقت کوي ځکه الله رب العزت چې ده هغه له هر چا نه ډېر مشفق ده الله جل جلاله ډېر شفقت کوونکی ده عزتمندو له دې عسکر سره چې موږ کوم کار کړی دا موږ داسې نه دا موږ بې دلیله کوو موږ هر یو کار کوو موږ د قرآن د هغه لاندې کوو چې هغه کار به په قرآن باندې موږ ثابتوو بیا به موږ هغه کار کوو عزتمندو دا په آیات باندې الله فرمایي فمن اعتدى علیکم الله فرمایي فمن اعتدى پس چې د تجاوز کې علیکم په تاسې باندې فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم تاسې هم هغه رقم تجاوز کوئ په دوی باندې په مثل د هغه باندې کوم تجاوز یې په تاسې باندې کړی د موږ ټول مسلمانان ورونه دي که څه دوی مجاهد باندې دا تجاوز او هغه نه ده کړی چې دوی مجاهد ته هغه وراغوستی و یو طالب ته هغه کمیس وراغوستی و نه یو مظلوم ماشوم ته کمیس د کجې وراغوستی و او دوی بیا تا واو ویډیوګانې تر کولې خو موږ ټول مسلمانان ورونه دي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مسلمانان چې دي هغه ټول سره ورونه دي که څه وایي موږ هغه سره هغه نه ده کړی کوم طالب ته دوی هغه نه ده وراغوستی یو بېګناه ماشوم خاص د بدنامي چې د هغه تره قمندانو او ویلې د هغه د بېعزتي د همت په هغه باندې دوی هغه ته هغه کمیس وراغوسته او د هغوی بېعزتي یې کوله موږ ځکه دا د په آیات باندې ثابته ده چې کوم عمل تجاوز دوی تاسې ته وکړي نو تاسې به هم هغه تجاوز پرې کوئ ځکه ګوره مسله چې ده دا حرامه ده د کافر مسلم حرامه ده چې ته غوږ او پزه او هغه تر پرې کړې خو بیا چې دوی که کوم له مجاهد له مسلمان یو مسلمانه دوی هغه پزه پرې کړله غوږونه یې پرې کړه بیا تا دا حق شته چې ته له هغه نه هغه غوږ پرې کړې او پزه پرې کړې نو موږ چې ده سره دغه کار کوم کړی ده دا کمیسه مو راغوستی ده دا موږ ګوره په آیات باندې تاسو ته ثابت که څه نن سبا مجاهدین هر څو خلک چې غږېږي دهشتګرې بولي بدې خبرې پسې کوي له شانه خبرې پسې کوي ډېرې غلطې خبرې پسې کوي وایي دا لیونیان دي دا هغه ډېر ښه سړی هغه اکثره پیدا کېږي چې هغه وایي دا مجاهدین چې دا لیونیان دي په دې باندې موږ نه خفه کېږو په دې موږ ځکه نه خفه کېږو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه ته دهشتګر ویل سوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کلي نه سړلی سوی ده پیغمبر علیه السلام ته به یې لیونی ویلې که نن مجاهدینو ته لیونی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یې هم لیونی ویلي نو دا کار چې موږ کړی ده دا په دې وجه نه ده کړی دا موږ یو مظلوم ماشوم سره چې د خپله د عسکر اقرار کوي د خپله وایي چې زه په هغه ځای کې موجود وم او موږ ته دا قمندان د هغه مشوره راکړله چې ورشئ
تاسو د همت د بې عزتي په هغه باندې د ماشوم ووایي او ویې نیسئ او د ښځې کمیس ور واغونځئ او ویې ګرځوئ. نو موږ سره د سره چې کوم هغه معامله وکړله دا هم ګوره په آیات باندې درته ثابته ده چې موږ هغه دوی کوم تجاوز کړی و په یو مسلمان مظلوم ماشوم باندې نو موږ هغه ورسره وکړو. نور به هغه دا یو څو خبرې وکړي دا ولې د هغه د ماشوم ته تاسې هغه د ښځې کمیس ور واغوست څه کیسه وه ولې دا ویله چې د طالبانو په بدنامي شي Ревер шат. طالبانو چې هغه چې هیڅ مشکل نشته د طالبانو کوم یو کس په دوسته مو دا کوم یو کس هغه بدنامي څوک همت ته په یوه ځای کې موجود وې د ماشوم هم ووایه ته ځئ دا ته ځئ